ها دا یو ورور سوالونه ډېر کړي دي، موږ به پکې صرف د وخت مطابق د یو دو جوابونه وکړو. یو دا وایي چې موږ سره بعض ملګري دي هغه ټریلې چلی او د شپې ناوخته پورې ډیوټیانې کوي، بیا د سحر مونځ د خپلې مرضۍ مطابق کوي، که 9 بجې که 10 بجې که 8 بجې که 7 بجې. نو چې دا به د دوی دا کار به د شریعت په رڼا کې څنګه کوي؟ ګوره دا مسله ماشومانه ورته معلومه، کم سړی چې دا کار کوي دی په ګناه کبیره کې واقع دی. یوه دویمه د ده دا مونځ الله نه قبلوي، ولې؟ ځکه چې دی قصدن لیټ کوي. موږ دا مسله څو پیرې ذکر کړې، قصدن د وخت نه مخکې مونځ کول الله یې قبلوي، نو چې د وخت نه بعد یې قصدن کوي نو څنګه الله قبلوي؟ ها د وخت نه بعد د هغه چا مونځ الله قبلوي چې هغه ته عذر راپېښ شوی، اراده یې ودره پاڅېدو خو اوده پاتې شو، بیمار شو، بله مسله راله بله مسله راله، صحیح شو، دی معذور دی. خو چې یو سړی قصدن موبایل په ټیم کې چې زه به په 8 بجې پاسم، دا خو دین پورې مسخرې کول دي. دا مونځ که د 1 لاک پیرو کې الله یې نه قبلوي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الله وی دا مونځ په مؤمنانو باندې په خپل خپل وخت کې فرض کړی شوی دی. داسې زما او ستا د مرضۍ مطابق خبرې نه دي چې کله ټیکهدار راته د وختي راتلو ووایي بیا پکې د سهار مونځ کوم، او که ټیکهدار راته 8 بجې ووي نو بیا د سهار مونځ لاړ، بیا تې ما پاتې واله. او که چېرته زما پکې اور ټیم لګېدو جو خو صحیح ده که اور ټیم داسې ګپ دی. زه دې خبرې ته کله نه کله سوچ وکړم که نه، زه هم د الله هم ډېر کریم باچا دی چې موږ نه رانیسي په دې خبرو باندې، یعنې موږ هم هسې مسخره جوړه کړې ده که رښتیا درته ووایم. چې کله د دین مسله راشي نو موږ 100 عذرونه د دنیا ورته بیانو. ولې هلکه بیمارو، ولې طبیعت مې، پلار، مور، ښځه، بچي، دکان، مزدوري، چکر، ګپ شپ، په ګاډي کې وته او داسې پسې زه یو زر درته شماري د دین په باب کې چې کله خبره رواني. زه دا وایم موږ ولې چېرته د دې دنیا ته موږ ولې عذر نه دی بیان کړی د دین دپاره؟ ورسېدې زما په خبره؟ یعنې زه نن راغلی یم درس ته ناست یم، صحیح شو، ته راغلی درس ته ناست په دې کې دنیا راله، ملګری راغی، د مزدورۍ وخت پکې راغی، اچانک ټلیفون راغی د یو کار، بچو راته ووایي چکر لګوو، ښځې راته ووایي چکر لګوو، ملګري رالو ګپ شپ لګوو، زه هغو ته مې راخفه کېږئ منه، اوس زه د خپل رب د بندګۍ دپاره ځم. موږ دا عذر ولې نه بیانوو؟ یعنې چې کله د دین خبره راشي موږ د دنیا 100 عذرونه بیانوو، نن دا و نن دا و لږ لږ او لږ لږ او دا تندی به یې تریو کړی را تریو کړی، کله به یو عذر بیانوي کله بل. ولې موږ دنیا ته داسې ولې نه وایو چې دا ټیم زما د رب دپاره خاص دی، خفه کېږي به نه؟ ولې موږ دا عذر نه بیانوو؟ نو چې کله د دنیا مسله راشي موږ له مونځ هم مخکې وروسته کوو. لکه بل ورځ یو کس دلته ملګري ته پوښتنه وکړو درس کې، وایي بعض کسان سحر مونځ د اذان نه مخکې کوي، دا پکې بله مسله یاده کړه. بل ورځ ته پوښتنه وکړو تاسو اورېدلی وو که نه؟ د اذان نه مخکې دا د کوم ځای دین شو؟ دا سره چا د نیکه دین دی یاره؟ یا الله او د الله پیغمبر ویلي چې دا مونځونه تاویږي را تاویږي د مزدورو او د کارونو او د دنیا سره؟ د ایمان خو پته دلته لګي چې ستا دنیا او ستا دین یو بل ته مخامخ شي، اوس به دې پته لګي چې ته څه کوې. دا پوس دین، دا مزو چرچو والا چې د مرضۍ مطابق یو پکې خوږې خوږې الواګانې او څه سختي پکې نه وي، دا د چا بدي شي؟ خو چې کله زه تا داسې وخوځوم که نه او سحر اذان ته پاو ساعت پاتې او تا سم جوور خوب درغلی او موسم یخي او ښه ګرمه بړستن دی اچولي او زه تا ته وایم چې پاسه مانځله، دې ځای کې د ایمان پته لګي. نه نه وروسته چې کله د 9 بجو کې دی داسې تاو راتاو شو که نه هغه خوب یې پوره شو، نو کله په یو ډډه کېدو کله په بله، دا خو 9 دي، نو پاسېدو ښه مزېدار مخلاسي وینځو، بیا یې چې دی جانماز غور کو،
او بیا په اخره کې پکې دوام وکړه. بس وی هغه خپل کوشش کوو نو بیا داسې ووایي تاسو ته مه ووایي الله ډېر کریم باچا دی. دا د الله شکر دی چې موږ په دې خبرو داسې ناڅاپه رانیسي نه. دا د شیخ صاحب اهم بیان چې تاسو واورېدلو چې دا یو ملګري تپوس کړی چې زموږ یو ملګری دی او هغه د کار نه ناوخته راشي او بیا هغه سهار کې وختي نشي پاڅېدلی مونځ ته قضایي نو دې څه حکم دی. شیخ صاحب ورله ډېر تفصیلي جواب ورکړلو. دغه شان اهمو او ضروري بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.